زمارونو د قربانه متعلق صحابه کرام دا اوږد حدیث دی، ما مختصر د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تاسو کو چې دا خلق قربانه کوي په عربی کې ورته ضحیه وایي. دا څه شی دی؟ دا مونږ ولې کوو؟ اوس هم ډېرو خلکو په ذهن کې لیبرل سوچ والا، زه حیران په دې یم چې دا لیبرل څه ته وایي، په دې لیبرل نه پوهېږم. زمونږ خو یو اسلام دی، یو دین دی، او دغه اسلام او دین دې ته وایي چې سړی د الله او د رسول تابعداري وکړي. بس عقیده به هغه وي کومه عقیده چې مونږ ته الله او رسول ښوولې ده په قرآن او په حدیث او په سنتو کې، او کوم چې د صحابه کرامو عقیده وه هغه به وي. بس عقیدة اهل السنة والجماعة په خپله بذات خود قرآن حکیم اعلان کړی دی چې کم د مکې کم پس عربو کې کم منافقینو په مدینه منوره کې د هغې متعلق قرآن اعلان کړی دی. د لومبۍ سپارې اول د ټولو ته به د آیت یادي، واذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس، چې د خلکو ته وویلی شي چې تاسو ایمان راوړئ خو د دې صحابو په شان ایمان، کما آمن الناس. خاص یو کس یې نه ذکر کړل فلان کې په شان ایمان، کما آمن الناس. اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم زمونږ دپاره نمونه ده. بل ځای الله ویلي دي ولکم فی رسول الله اسوة حسنة لمن کان یرجو الله والیوم الآخر. ښکلې نمونه ده مونږ دپاره، خو پیغمبر دی، رسول دی، نبی دی، او په انبیاء او پیغمبرانو کې د لوی درجې خاوند دی. په هغه به مونږ ایمان راوړو. څنګه چې زمونږ په حضور پاک ایمان دی، د هغه هم په ځان دغسې ایمان دی چې زه د الله رسول یم. خو دلته صحابه یادوي چې زما خو د نبوت دعوه کړې ده. اوس ایمان که تاسو غواړئ، یو سړی بازار ته چې ځي نو وایي ماله شنه کپړه راکړه یا توره کپړه را، نو بیا ورته نمونه وښیي ګورې وایي داسې راکړه. نو الله پاک په قرآن کې په سنتو کې رسول الله مبارک عقیده مونږ ته ښولې ده، خو نمونه ورته ښیي. دا نمونه څه شی دی؟ آمنو کما آمن الناس، د صحابو په شان ایمان راوړئ. بس هغوی به خپل منځ کې وي، حضور پاک ته مخامخ به نه وي. انؤمنو کما آمن السفهاء، د سادهو په شانت ایمان راوړو. ایمان راوړو دي سادهګانو په شان، دې ناپوهیو په شان دی. اللہ بخپشو پہ اللہ پاک قرآن حکیم کے وی الا انہم هم الصفہاء ولکن لا یشعرون وذاکن لا یعلمون. دا بے وقفان دی، دا نا پوئے. جو صحابہ پشان ایمان نگواری، صحابہ پشان ایمان ندے خواخ، او بیا صحابہ کرامو تا سادگان وی دا سادگان دی، دا بے وقفان دی، دا قمقل دی. ولکن لا یعلمون ہو پوئی گی. کدی پوئی دے ایمان اغا دے چھ اللہ و رسول اللہ مونگ ندی لے دے چھ مونگ تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم عقائد و خی دے ایمان دی ایمان پدی ایمان تصدیق مضبوط کلک یقین جزم دا سی ایمان براوڑے. نو ایمان کہ سوک دا اسلام او دا عقیدے نبار دے دے کافر دے مسلمان دے. عمل دے عمل بپا اغا طریقہ کو چی کم عمل مونگتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود لی شریعت کھولے دے. او کہ او انسان دا صحابہ کرامو دا رسول اللہ مبارک دا اعمالو پشان عمل او نکی، ناقص دے، فاسق دے، فاجر دے، گناہگار دے. او کدی عمل تسپک گوری نو دینی عمل تسپک بیا کفر دے گوری. نپوئے گم چی لیبرل اسلام صدا خودے نپوئے گم. نن سبا عام خلق لگیا دے لیبرل اسلام، لیبرل اسلام. لیبرل کا دا مانا چی ام دے اسلام دی ام دا کی یہودیتی دے اسلام نشتا. لیبرل کا دیتے ہوئے چی ام دے اسلام دی ام دے پکے خمبیرہ دا اوڑا دے خپلو آگا گلو خمبیرہ دے پکی دے عیسائیان اور آواچولا دا اسلام نقبلے گی. لیبرل کا دیتے ہوئے چی دا یو کٹوے کے اچارہ چوما ام باٹنگن دی پکی او ام پکی کدو دے او ام پکی مرچکی دے راچہ دا سے اسلام بے چو ام پکی دے یہودیت پہ ام پکی عیسائیت پہ ام پکی ہندومتی او ام پکی بدمتی ام پکی اسلامی قسم پا خدای ندی قبول. اسلام ہوتا موائے بیا دیل بل نوم کے دا
نه پوهېږم لیبرل اسلام ټول خلک لګیا دی لیبرل اسلام نه خدای لیبرل ویلی دی نه رسول الله مبارک په نس لیبرل شته نه په شریعت او نه په قرآن او په دین او په اسلام کې لیبرل شته مونږ یعنی داسې مونږ وایو چې مونږ خو مسلمانان یو خو دا والا څه معنا په عقیده دی د الله او د رسول او د قرآن مطابق د مسلمان یې ویلا نه که د پیغمبر سنتو ته سپک ګورې او الله او د الله دین ته سپک او قرآن ته سپک ګورې بیا د ایمان نه خارج یې دا خو زه نه ویم زمارونو بنیادي خبره ده زه وایم خفګان راشي په دې مونږ وایو چې الله زمونږ هغه ایمان او هغه عقیده عمل نصیب کې کوم چې د الله او د رسول د خوښې مطابق او د منشا مطابق مونږ ته نصیب کې الله چې کوم د رسول الله مبارک د سنتو د جماعت د صحابو د هغې مطابق عملي خدای زمونږ هغه نصیب کې دا مونږ د الله نه سوال کوو اهل بیت اطهار مبارک د رسول الله مبارک د خاندان د هغې بچي د هغې محبت د هغې مینه او په دیني احکامو کې د هغې اتباع رب العالمین زمونږ نصیب وګرځولی کې مونږ د اسلام مونږ دا نه وایو چې پیو کې د شراب مې دا پکې لیبرل پی شو مونږ دا نه وایو چې په پیو کې د یو قاشوغه متیازې مې لیبرل پی شو دا مونږ نه منو په شریعت او په اسلام کې نو نن څه وایي نن لیبرل خلک دا خبره هم کوي هغې وی دا قرباني څه شی دی دا چې مونږ وینې تویو او څاروي لالو نن لیبرل والا څه وایي نن وجي دا قرباني چې خلک کوي او دومره څاروي حلال شي او دومره وینې په لښتو کې وبهېدلې او دومره غوښې دي دا پیسې خیراتي ولې چاله غریبانانو له نه ورکوې لیبرل دا پیسې خیراتي ورکوې که چا غریبانانو دومره څاروي حلالېږي یو کس یو کور کې یو لک روپو څاروی حلالېږي په یو کور کې یو سړی د 150 او د 50 د څخه اخلي ګړلي یو کس دی په کور کې دا 15 زرو حصه نیسي او دا د غریبانانو له ولې نه ورکوې چې دا څاروي حلالوي دا سوچ راغی ما هذه الاحاديث اضاحي یا رسول الله قال سنة ابيكم ابراهيم ستاسو د نیکه د ابراهیم علیه السلام طریقه ده اسناله مدارا نشي چې دا څاروی لالو پیسې ولې ورنکو اسناله مدارا نشي چې دا غوی لالوم دا غوی به یو غریب لورکم نو څاروی دغه په پیدان له مزدوري کوي اسناله دارا نشي چې دا و خلالوم یو غریب له ورکم او په د کوین او بر او باسي او سامان به پیوړي نه سنت ابيكم ابراهيم بیا الله جی وذات ته ستاسو د نیکه د ابراهیم ستاسو د پلار طریقه د ابراهیم دا نه وایي چې سنت ابراهیم د ابراهیم علیه السلام طریقه نه ابيكم د پلار خلق تابعداري کوي اوس هم که یو سړی په ناجیده مې که نه او ته ورته مړه دا کار مه کوه دا جي د ما د پلار نیکه قصب دی هلکه دا پارټي دې ټیک نه یاره دا راته مولوي صاحب مو وایه دا مې د پلار نیکه پارټي ده وایي که نه وایي د پلار نیکه دین او د مکې کافرانو ته چې به رسول الله مبارک وفرمایل چې ایمان راوړی او پلار نیکه چې سبیل دی پریدو پلار نیکه چې څه کوه پریدو یعنی د دې خلکو ذهن کې یو سوچ پروت دی فطرتن یو سوچ فکر پروت دی چې زما د پلار زما د نیکه زما خناني کم کار دی چې هغه څه وکړم نو الله دلته ورسره د اب لفظ د پلار ذکر کا چې دا قرباني دا ستا مذهب دی خو خانداني مذهب دی دا ستا د پلار هغه ابراهیم علیه السلام ذکر کا چې دا یهودیان هم مني عیسایان هم مني هغه ابراهیم علیه السلام چې د مکې مشرکان هم مني او ټول هم مني د هغه طریقه د ابیکم او یو بلې خبرې ته اشارت ته څه شی دی ابراهیم علیه السلام بچې د خدای په نوم قرباني کړی 12 سال کې عمر مې د 12 کالو په عمر کې هغه ماشوم رکوټ بچې چې اکلوتا بیٹا ورته وي یعنی صرف یو بچې او یو زوی او خشته او خوبصورته او داسې زوی چې په ماشوموالي کې په تکلیفونه تېر کړي هغه د شام نه راوست مکې مکرمې ته داسې بچې هغه بچې چې ماشوم یې لوی کا او قرآن کې الله وی فلما بلغ معه السعی د منډو ترړو شو دا ماشومان نی دا ډېر خواږي ګورې که ماشوم چې هغه داسې ده 4 میاشتو 6 میاشتو وي نو خلک یې رانیسي نو بویه یې
مینا پې کوي نو چې لږ د خبرو اترو شي نو چنچڼې دی بیا ټنګۍ یې چنچڼې دی بیا خوشحاله وي ورته او چې ویږي یاره کیني به کله ارمان کله به کینی او چې کله د ناستې قابل شي یاره چې دا به قدم کله اخلي پاپلو پل والا ګرځی بیا یو قدم او چې کله دې د منډو ترړو شي نو بیا خو د زړه تیکه رتیکا بچی د زړه تیکه ده دا زه نه وایم دا رسول الله مبارک فرمایي دوی چې کله یو معشوم فرشتہ الله ولیږي ورشه دا معشوم قبض کا روح ته والا مړی کا او قبض یې کا نو چې دا روح الله له یوسي نو الله سوی قبضتم ثمرة فؤاده دړه مې وتی وشکولا او دړه مې وتی وشکولا بما قال عبدي بنده مې سوې په بنده دی وی چې انا لله وانا الیه راجعون او بنده دی وی الحمدلله بس ته خوشاله زه خوشاله ستا شکر نو دل یو کوټ کور محل په جنت کې جوړ کې بیت الحمد حمد نوم په د پاسه ولیکي نو الله تعالی مې وویل بیا د اسماعیل علیه السلام باندې بچي او بیا د ابراهیم علیه السلام د بوډاوالي بچي داسې بچي فلما بلغ معه السعی د منډو ترلو شو نو ورته سوی یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى بچے خوب وینم چې د تا علالومه څه دی خیال دوس بس کې وسن ابراهیم علیه السلام خوب ولید مخکې نه منښت کړې وه او یاد یې یېرې وه او الله وی شابه دا بچی دی وسلال کا لیبرل ته به قرباني چاله ورکا ساروي لیبرل ته به پیسې غریب لا ورکا که د شریعت دا حکم او چې دا زوی د حلال کا لیبرل خدای چې تا به دا پتلون او تا به دا کوټ کم ځای براو را براو لیبرل چې تا به بیا سکول الله حکم سره ایمان چې په الله دی ایمان دی په پیغمبر مبارک دی ایمان دی نو بیا به ماغه پسې روانې بل خو به نه ګوري بیا به یهودیت او عیسایت ته نه ګوري یو ښځه روانه وه په لاره یو جنۍ وه ډېره ښکلې وه ښایسته وه نو یو هلک ورپسې روان و دا هلکان کوم دي کې خارخي باد وکړي که نه ورپسې روان و نو هغه جنۍ ورته خیال شو ورته یې وکتل دا هلک ورپسې روان دی جنۍ ورته بیا وکتل هلک خو چې جنۍ په دې کوڅه تاویږي دی هم په دې تاویږي جنۍ په هغې تاویږي دی هم تاویږي اخره کې جنۍ ورته یې لکه څه کوې ته څه کوې ما پسې لګېدلې دا هغه ځای نشیش کې دی غشتې ما خو چې په کمه ځم راپسې او ورته وایي خوښه مې ډېره زیاته هم تا پسې روان یم ډېره زیاته مې خوښه او ډېره زیاته مې درم زمینه وی ولې وی ستا غوندې ښکلې ما بل څوک نه دي لیدلي خوښه مې ده کې چې ستا غوندې ښکلې ما بل څوک نه دي لیدلي ډېره زیاته خشته زما اړه در باندې بایللې دی نو بس تا چې په کومه ځای درته دغه لارو کوڅو کې ناست یم او درپسې ګرځم وی رښتیا دې زه خوښه یم وی وی رښتیا راته زه ښکلې ښکارم وی مړه وی دروغ وی قسم په خدای مړه دروغ ګپ لګې قسم په خدای چې ستا نه ښکلې راته بل څوک نشته دی ډېره ښکلې وی یو خبره راته کوم وی شاته مې خور را روانه د ما نه زیاته ښکلې ده که هغه دې ولیده که نه زه به دې هېر شم نو ده زر مخ شاته واړو خو چې مخ یې شاته واړو که نه نو بس هغه راله او سپېړه او کېړی اوچته کو په دا مخ یې ښه مضبوطه او ای د خر بچیه سپي زویه دروغجن بچیه ته مې ډېره خوښه چې مې درته ووایي چې شاته مې خور ده نو بیا دې زه خوښه نه وم هلته دې بیا خوا مخ ور واړو چې مې درته ووایي چې بله ده ما نه زیاته ښایسته ده زه دې پرېښوم هلته دې مخ واړو ودرېږه چوستې ده مازدیګر ښه مضبوط یو څو سپېړې په هغه کېړی سوکیدارې کېړی باندې ښه مضبوط یو څو ډباو خر بچیه سپي زویه زه دې خوښه یم ګورې اخوا چې بیا بله درته په ذهن کې راله اخوا دې مخ ور واړو نو زمونږ مینه زمونږ ایمان په الله او په رسول وی داسې ده که نه په چا وی بل خوا به مخ ناړو دین کې به حکمتونه نه لګوي بیا به لکه دا پنځه منځونه ولې دي یاره چې دا شپږ وی بیا به یاره دا منځ ده چې دا جومات څه له جوړومه د جومات دا پیسې چې غریبانانو له ورکړو بیا به یاره یو کچه جومات ډېر و که نه ځان له بنګله جوړو خیر دی یو کچه جومات ډېر و که نه او دا پیسې به غریبانانو له ورکړو مړه تا سره د غریب غم دی لیبرل بعضې انکران هم دا لګیا دي
که تا سره د غریب غم وی نو پرون به د لور په ډولۍ باندې 10 لک روپۍ نه لګولې دا به د غریب له ورکړی وی اسلام کې نقطې راوباسي که تا سره د غریب غم وی یو بنگله په اسلام آباد کې او په کراچۍ کې نه دا به د غریب له ورکړی پرون چې د دوی واده څونه خرچې دی وکړي پرون لور جهیز د څونه پیسې دی ورکړي پرون چې د اسلام آباد او د پیښور په لور کې ډوډۍ ورکړي څونه پیسې دی په خرج کړي ځکه نه میدان د جماعت سره حساب وکړه تا خو په یو کوټي موټر کې کار کېږي دا په 15 لک روپو لینډ کروزر کې ولې ګرځي دا 1 کروڑ روپو गाड़ी کې ولې ګرځي کور کې سلو 15 جیپان ولې ولاړ دي دا لاس نو کرانو دا 15 شپې مزدوران دی ولې ګرځي دا کارخانه دی ولې دي ورګه غریب لکه غریب کې د خبره نشته که غریب سره غم فکر قسم په خدای زرت په دې جمعات کې ناشته مو رښتیا درته وایم کوم خپل زکات او خپل صدقه او کم خیرات زکات د نور به پریدو کدا مون عشر او زکات په صحیح طریقه او است او په دې ملک غریب پاتې شو زب جرم درته تا خود خور لور په مال قبضه چولې دا او غریب تا خود لور حق باندې قبضه چولې دا او غریب تا خود پلار په جیداد او په کارخانه قبضه چولې دا خور لنه ورکه او غریب ستا په گاون کې خطب په پولاونو نه مړېږي ستا سپي مرابې خوري ستا چرګان مرابې خوري او ستا په گاون کې غریب د لوګې پروت دی او غریب او غریب او غریب او غریب آرام کېنه دین کې نقطې راوباسئ شریعت کې د نقطې جوړې څوک بلا پکې دا وایي لیبرل دا حج د خلک سره دي دا پیسې غریبانو له ولې نه ورکوي نو ته نه ځې حج د حج دشمنه نو ته ورکړه زه به وګورم چې ته نه یې ته ورکولی شې که څوک به وایي د عمرو له خلک سره پاره دي دا پیسې غریبانو له ولې نه ورکوي خو صرف او صرف د دین نه نفرت دی د قرآن نه نفرت دی د ګیرې نه نفرت دی د شریعت نه نفرت دی مولا سره دشمنی ده مدرسې سره دشمنی ده دین سره دشمنی ده نو دین کې نقصانونه راوباسي تا سره د غریب غم وي نو تا ولې 1500 جیره به جایداد اخیستې ورکوې او 100 جیره به خرڅه کړې غریبانو باندې وویشه که کارخانې سره پاره جوړی غریب باندې وویشه که او کوم انکران د سوشل میډیا چې دا خبرو لاواګانې ورکوي نو ته 15 لک روپۍ میاشت او 40 لک روپۍ میاشت تنخواه اخلې ورکه غریب لکه ده څومره د غریب له ورکړه ډوډۍ غریب په خپله پولو نه خوري او غریب ته هغه شو کېدلی ډوکې ورغورځوي ستا خو دا حال دی د غریب سره د غریب قدر ما ته رسول الله مبارک ښودلی دی د غریب قدر ما ته د دواړو جهانو سردار ښولی دی په غریب رحم ما ته پیغمبر مبارک ښودلی دی هغې له زکات مقرر کړی دی هغې له په ګاونډ باندې د ګاونډي باندې حق مقرر کړی دی هغې له عشر مقرر کړی چې ورکه ته په صحیح طریقه په قرآن او سنت عمل وکړه غریب په خپله مو د مارونو قربانی د الله په احکاماتو کې به هیڅ قسمه نکتې به نه لټې باس الله وی څاروی به حلالی حلالوم غریب به غوښه بخوري که نه خوار ته ټول عمر د چیلو د ګډانو غوښه خورې پرېږده یو 15 ورځې به غریبانان هم غوښه وخوري که نه او به یې خوري ده نه پرجونه د ما په خیال دې ورځو کې د پرجونو دوکانونه ډک پراته دی پرجونه هم شاټ دي نه میلاویږي دومره خلکو ځان له اوس نه راوچلول خو پرج به چلی پسه پرج په ببوزې نه چلېږي په بجلی بیا چلی او خوند به وکړي چې د غوښې ښه مضبوط ډک کړي او دې کې په بجلي لاړه شي او ماسخوتن دې سر اوچت کړي او څښا بین بیا کوي او بیا بازار ته غورځوي ځان ته هم زبون نړۍ کېږي یو سړی ناست و جړلې او مخې ته سپی پروت دی سپی او د سپي مبارک هم ځنکدن دی نو چا ورته وی دا ولې جاړې وی دا سپی مې مري وی دا پسې چل شوی دی وی دا اوږې دی اوږې د لوږې د لاسه مري سپی د لوږې د لاسه مري دا ورته وکتل پلاستیک ګوتې وه وی دا پلاستیک ګوتې کې سري وی دې کې روټۍ ده خوارشه نو سپیرې د لوږې مري روټۍ د سره ده یو ور واچوه که نه وی که دا سبا په ما راغی چې زه وږې شوم زه به بیا څه خورم که دا په ما راغی او زه وږې شوم نو زه به بیا څه خورم دا ځان نه مې ساتلې ده نو یې جاړې ورپسې ولې یاره وایي ژوند دې را سره و چې ټول عمر یې را سوکې کړې ده نو ځکه ورپسې جاړ نو دا لیبرل والا هغه خلک دي او موږ هم هغه خلک یو قربانۍ غوښو به راته اوس ووایم 3 ځایه به کې ښه څو ځایه 3 ځایه به کې یو ځل ټول هم پرچ کې ږدي او خورې نو قربانۍ کې فرق نه راځي
که ټوله دې سنبال کا قربانۍ کې دې فرق نه راځي خو طریقې دا د مستحب درې ځایه کا یو حصه په خپله وخوره یو غریبانانو باندې را میلمانه به دې راځي دا غریبانان دوی له ورکه یو د چې خپلو خپلوانو کې په هغې باندې وویشه ورکه ښه خبره یې دا ده نو زما رونو سنت ابیکم ابراهیم ستاسو د پلار ګوره رسول الله مبارک جبه لفظ وی چې دا ذهن کې به سوچ نه راولي چې دا پیسې ولې ورنه کم او دا غوړ چاله ولې ورنه کم دا اوښ چې ځان له پې بار راوړي نه 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 دا د ابراهیم علیه السلام نو فلما بلغ معه السعی یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک بچې خوب اینما چې د تا لالومه فانظر ماذا ترى سوچو که څه دې خیال دی لکه څه سوچ کې څه فکر کې څه زمونږ دا طالبان خو هر قسمه سوال کوي نو طالبان وایي چې دا د دوی سره مشوره ولې کوله د پیغمبر خوب خو وحي او چې پیغمبر ورته ویل حلال کا که دوی یې وایي چې نه نو بیا به سي نو دوه جوابونه توجیحات خو درې دي خو دوه راته کوم اسان وی دې دپاره تپوس کوي چې دوی معلوم کړي چې روی زړه دی که نه دی که زړی وي دا لالولو جدا طریقه ده چې پرځئ او که زړی نی نو د زور د لالولو بیا جدا طریقه ده چې پته ولګي نور قرآن خلاصېدی نه شي د پیغمبر خو ډېر لوی طاقت دی خو د 1200 کالو دی خو ګورم چې پرځا دی نو جدا طریقه ده بیا د لالولو طریقه اسانه که په زور بله طریقه او دویم علما لیکي چې ابراهیم پیغمبر دی علیه السلام پیغمبر معجزه ده هغه ته کشف هم کېږي هغه ته کشف کېږي هغه ته پته وه چې زما بچې به غاړه ږدي خو زه ترې تپوس ځکه کوم چې د هغه د خپلې خولې نه وخیږي او د دنیا فرشتې واوري او د خپلې خولې نه وخیږي او د خپلې خولې نه ووتل یا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرین بابا چې څه اډر دی د الله کوه دا خبره دی د خولې نه ایستل غوښتل ورته پته وه بابا چې څه اډر دی ما تؤمر هغه ما تره خوب وینم او ای خوب د پیغمبر وحی وي چې څه اډر دی درته بس په هغې عمل کوه ستجدني ان شاء الله من الصابرین که د خدای خوښه شي نو ان شاء الله ما به د صابرانو نه ومنم صبر به دا چیزو چاړه رسې واغشته بیبي هاجره هغه چې په پیغلتوب کې روسته رو په دش بیابان کې پرېښې هغه بیبي هاجره چې په غریب سخت ازمایښتونه ابتلاءات تېر شوي دي او د ابراهیم څه کې وی قرباني کوو ټیک شو قرباني کوي لاړل هغې ذهن کې دا وه چې ګډ چیلې بلالې چې لاړل ابلیس شیطان راغی ورته وی خبرې دوی د لکه مخابوته وی نه وی الالی وی ابراهیم غوندې پلار چې قرآن وی ان ابراهیم لأواه حلیم هوښیار صابر رحم دل هغه غوندې پلار او اسماعیل غوندې خشته بچې ته به لل کیکلو ته یو بچی دی نه شیطان ورته وی ستا خاوند وی چې ما ته الله ویلي دي زه وی خدای دې بې قبازه ځه رکشه چې الله ورته ویلي دي نو حلال دي مایوسه شي ګوره د الله حکم دې ته بس الله ډېره دې خبره ختم الله حکم دی ښځه دا دی دا نه وایي چې یاره سړیه دا تصور وکړه چې ورپسې ورشمه یا سړیه خدای پاک ته وایي چې دا حکم بدل کړي دا څه کوې ماشوم بچې راله وجنې یا سړیه دلته دې راوستو نارو ته کېناستو اوبه خدای پیدا کړې او دا څه کوې یاره د پیغمبر ایمان دی ته وایي د پیغمبر د بیبي ایمان دی ته وایي د پیغمبر د بچي ایمان دی ته وایي موږ نکتې راوباسي دا قرباني پیسې ورکړې نو ښه به د پیسو بچیا پیسې ورکا پیغمبر ویلی شي الله ته چې الله حکم بدلولو والے بدل کا بچی د لالول ډېر ګران دي وی دعا وکولی شي اسماعیل علیه السلام ویلی شي پلار ته چې بابا بالکل ما حلال کا او بابا الله ستا مني که یو دعا دې ورته وکړه که دا حکم بدل شو څنګه بخي نور منم نه وایي او بیبي یې ویلی شي خاوند ته چې سړیا سوال وکړه الله ته چې دا حکم بدل کی د پیغمبر خبر الله مني نه وایي الله زما د دوی په حلالولو خوشحاله دی زه سر کې پې خوشحاله دې ته ایمان دی دغه زمانه کې لیبرال نه مخکې که کنه دا ته مسلمان وی
نو چې بویه ته شیطان راغی نو ابراهیم علیه السلام ته ودرېد وی څه کې وی زوی لالی دا خدای مردار که استاد دی کې څه غرض دی وی نو ګوره مه کوه کنه مه کوه دا بچې هغه کاڼې راواغېسته یو اووه کاڼې یې لګاو کړه بیا راغی نو اسماعیل هم ته خبرې چې کوم خوا دې بوځي وی او که نه وی قرباني کوي تا لالی نو حلال مې دي کېږي هم ورته وایي ایم لږ رټي یې ورته پته رټي یې ورته وایي څنګه به ما حلال کړي داسې ابراهیم غوندې پلار به ما وی وایي چې خدای ویلي خدای دې تباه کړه چې خدای ورته ویلي ما دې حلال بیا راغی ابراهیم علیه السلام ته درې یو ځل په غټ شکل یو ځل داسې درمیانې یو ځل په د کوټې شکل هغه ځای باندې اوس دیوالونه غوندې دي نو هغه ادا خوښه شوې ده د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام هغه ادا خوښه شوې ده نو اوس هم چې څوک حج ته لاړ شي نو نن ورځ باندې غټ شیطان شیطان ورته مونږ غټ شیطان وایو جمره عقبه ولي او سبا له بیا ټولو کې لومبې رکوټې بیا منځنۍ او بیا دا غټ شیطان دا په اوو کاڼو باندې ولي چلته یې بوته څوک وایي مخکې نه یې پوه کړی او څوک وایي اکثر جماهیر مفسرین لیکي چې دلته ورته وسایل وایي مخکې نه دی پوه کړی دلته ورته بچې دغسې مې خوب لیدلی دی دا پته بابا کوه ښه ډېره ښه یاره زه وایم ډېر ګران کار اوسې مفسرینو یو روایت راوړی دی وین کان فیه کلامون یو روایت چې د اسمان نه الله نه فرشتو اجازت غوښته اجازت راکا یو بابا بچې ستا په نوم قربانۍ چې لږ تماشه وکړو دا به څنګه چل به دا دا به څه طریقې کار به چې دا بوډا بابا د لاس رپېدونکی سلونه عمر زیات دی بچې د 12 سال دی او خشته دی دا به څنګه منظر به زه لاړ شی وکړې تماشه بچې څنګه دی بابا بس اډر دا الله تابعداري ده دا ما کوه ښه داسې چل به وکړې چې ما لالی که نه زما د لاس وخت پې مه تړه نن به د اسمان فرشتې راغلي تماشې له نو زه خو په رضا د خدای حکم ته پروت یم هغې به وایي ګنې په زور یې لالی او دا چاړه ښه تېره که خو چې یو کشت یې ورکړه که نه نو تر څو چې زه پوه یم خو لاس پې به نه لقوم او چې تر څو بیا زما نه صاحب کشت یې راکړه نو بیا که زه لاس پې لقوم ما نه به رګونه به پرېږدي ښه بچې چې څه مې لو څنګه او دا چاړې راخ کو چاړې کار سم نه کو یاره بابا ودرېږه ورس لږ صبر لږ صبر تاسې کار دی چې ستا زما یو څو خبرې دي وصیتونه دا خو لږ غوندې ځان سره نوټ کړه یو دا دی چې ما خو تا ته وی لاس پې خو وتړم هسې نه چې ته کمزورې او ته چړه لږ راکاږې او زما لاس پې په ټوپونو شي زه نه پوهېږم نو د خدای حکم کې ناراستی را نه شي نمبر 1 نمبر 2 بابا داسې وکړه چې زما دا کمیس ما نه مخکې وباسه کمیس به وباسي نو ابراهیم به د ښکلې سینې ته ګوري د خشته مخ ته به ګوري هغه الک حلالېږي د خدای حکم ته پروت دی چې د کوم الک په تندي کې د رسول الله مبارک رڼا ځلیږي معمولي الک نه دی انا ابن الذبیحین کمیس به وباسي ولې داسې به وکړي چې دا کمیس به وباسي نو زما وینه کې به یې ولړئ زما مور له به یوسې سبا به مور وایي چې په زور دی زما زوی لال کړی دی وګوره کمیس ته دې سترې شلېدلې دی کمیس چې د لاله په زور د دې جامې سترې کمیس شلېدلې دی نو چې روغ کمیس یوسې نو ابه پوه شي چې کمیس یې په رضا ایستی دی او زما مور ته به زما سلام وایي ګورې اسماعیل په خپله رضا د الله حکم ته پروت دی دی نښه ده چې کمیس یې روغ دی شلېدلی نه دی او مورې چې کله د اسماعیل یادېږي ماشوم یې لوی کړی دی که 12 سال یې ورسره په دشت و بیابان کې خواري کړی او زمزم او بې پې څښلي دي او شپه او ورځ یې په دشت و بیابان کې ورسره تېره کړې ده زما مور ته به وایي چې مورې اسماعیل دا وصیت دی چې کله د اسماعیل یادېږي دا کمیس راله او دا بویمه په دې خپل سات تېروه الله دې وخت کې به د ابراهیم علیه السلام په زړه څه تېرېدل او د بچي په زړه به څه تېرېدل
چې ته موریا دي قرباني رونو دیتا وای دا حکمتونه باندې لټه ساروی ولې نه ورکو پیسې به ورکو کنه وینې توی شوې الله وې زوی لاله بیا به څه کول زوی به خرڅوا پیسې به چاله خیراتي ورکول خدای حکم کې ولی ني الله حکم کې بدانی دا ولې دا داسې دی او داسې نه دی آزمائش په پیغمبر چې لاله وې نو چاړه لمږي نو چاړه خته رکا دا خدای حکم کې نارا سیرا نه شي نو چې چاړه تیرې نو بیا مږي بیا کار نه کوي بابا وې دا څه وکړه سترګې چې زما سترګو سره لګي نو ما نه چې حلالولی ما لوړې لاندې نه چاړه راکاږه ستا سترګې ما ته ګوري نو ته ما حلالولی شي قرآن کې وایي فلما وتله للجبين وناديناه يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين والمغيثم له والمغيثم له چاړه راکاږي چاړه کار نه کوي چاړه اوچته کړه حسین ازمکې لرو بروله د معجزه د چاړه گویا شوی خلیل استو منم که د رب جلیل منم ویلالول کواوی مکوا چو منم الله ډیر مهربان وځي آزمائش پر اولی تکلیف بیماری بازمائش چې ته د الله حکم تزغاړه کې دی نو بیا به الله خپل فضل او کرم الله ظلم نه کوي په مخلوق په بندگانو ظلم نه کوي هغه ګډ چې حابیل قرباني کړو په جنت کې خدای لویو هغه فرشته راوړي او په راز غلی او چې څنګه راز غلی الله आवाज ورکو قد صدقت الرؤيا اے ابراهيم تا خوب رښتونی ما تدما په امتحان کې اول نمبر تا ډېر اوچته نمبر واغښت تا کامیابی حاصل کړه دا سينه کامیابی بل څوک نشي حاصلولې ان كذلك نجزي المحسنين خپل عبادت والا چې څوک د زړه نه خپل عبادت کې غلم دا بدل ورکو او التنا جبريل आवाज کوي الله اکبر الله اکبر ابراهيم عليه السلام خو پېښو الله ډېر لوی دی لا اله الا الله والله اکبر الته اسماعیل علیہ السلام پوښو چې مسله بدله ده الله اکبر ولله الحمد وفديناه بذبح عظيم ګډراغه حلال شو اسماعیل علیہ السلام بچ زمانونو حلال ګډ کا او ابراهیم علیہ السلام ته الله کم ثواب ورکړه لکه د خدای منوم چې زوی حلال کړ نیت پیغام سملولې هر څه برابر کړ الله حکم منسوخ کو حلال کا قبل العمل الله حکم منسوخ کو ګډه راوست لیکن ثواب د چاو شو وایا ثواب د ګډو نشو د ګډو مو شو او ثواب د چا د حلال ولو شو تاسو را سره وایي د زوی د حلالو دې آیات کې دې ته اشاره ته سنت ابيکم ابراهیم زوی سملولیو هغه په ګډ حلال شو تمړه کې دارا ولا چې الله کما تم د بچی اډر و ما بم هغه چل کړو طالبم د هغه ابراهیم بابا غوندې د زوی د حلالې دو اجر او ثواب ملوي دا حکمت ته پالاله دا نه چې غوچالس پیسې ورکه خیراتی دا حکمت دا فلسفه ده هغه خو ظاهر کې صحابه سوال نو کړي خو لکه خامخا راځي دا هغه طریقه ده د پلار طریقه ده مذهبی فطری مذهبی آبائی جدی دا هغه طریقه را روانه ده وغه ته د زوی د حلالولو تعلم په دغه نیت کوا د زوی د حلالې دو ثواب در کوم نو دا ذبح مقصد دی غریب له پیسې ورکول مقصد دی حلالول که یو سړی قربانی وکړو ساروی حلال کو او دا ساروی ته ټوپونه والو غونتی سین ته پریواته حلال شو د خدای په نوم او غونتی شرمه خو تختوزا او مې قربانی
که فقیر دی نو وړی ډوډۍ غوښه م ورنه کړه ټول یې په خپله خوړه هم یې قرباني شوه قرباني د خدای په نوم دغه د قربانۍ په نیت دا څاروی لاړ صحابه تپوس کې زمونږ پکې څه دي د الله رسوله ما لنا فیها د هغه طریقه شو مونږ عمل کو بلکل زمونږ د پلار نیکه طریقه ده د ابراهیم علیه السلام مونږ له به الله هغسې اجر راکړي هغه ذبح کړو زه ذبح کوم زمونږ پکې څه دي وایي د هر ویښته د څاروي او د هر ګډ د وړی په سر یو نیکي زه شمېرې اوس بارونو ګډ بالا دا نه چې پیسې غریب له ورکړه دغه دوه بنګلې چې دي یو خر ته که غریب له ورکړه او بله د زوی په واده مه کوه دونه خرچې که دونه مهرونه مه لیکه که نه دومره بنګلې مه جوړوه که نه دومره موټرې ماله که نه ورکه غریب له که نه قربانۍ ته چل جوړ کړی حج ته عمرې ته چل جوړ کړی دین پورې ټوقې کې او بله واوره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه انسان چې هغه وس کېږي د قربانۍ وس یې کېږي او د قرباني ونه کړه وایي چې زمونږ عیدګاه ته منزل اړوره نه شي کې به ذبح به کې او مړه مونږ به څه یو رسول الله مبارک د حج په ورځ زمونږ د حجیان په حج په ورځ باندې یو څاروی لالی همدا بعد شمال ورپسې ګرځي نو په څو دی وایي به 1500 ریاله وایي له ګردان بیه هغه اخوا دي هلته ورشي هلک ټپ ټیپي په 300 دیناردان بیه بل چې ښه ټپ ټیپي نو ریال خو قیمتي رسول الله مبارک په حج کې سلو خانه لال کړی دي څو درش پیته په خپل لاس لال کړی دي باقي کې ځان سره حضرت علي صاحب رضی الله عنه شریک او خبره چې کم اوخ به لاله که نه نو اوخ په خپله مری حضور پاک ته ور مخکې کول صحیح حدیث دی د بخاري په حجة الوداع کې په دغه کې په د حج کې سل او د حدیبیې د صلح چې بیا وشوه شپېته او عمرة القضا کې اویا څاروي لال کړي دې ته سخي وایي هم سخیال جماعت کې ملا له ډوډۍ ته ورکولو نه وي طالب له ډوډۍ ته ورکولو نه وي موږ هم سخیال قرباني چاله خیراتي ورکړه پیسې ورکړه دا د ابراهیم هم طریقه نو نن سبا د قربانۍ ورځ ده یاد وساتئ چې کوم ځای د اختر لمونځ کېږي هلته به د اختر د لمانځه نه مخکې قرباني څوک نه کوي یو صحابي د اختر د لمانځه نه مخکې قرباني کړې وه نبي علیه السلام ته راغی هغې اعلان وکوي د قرباني به د اختر د لمانځه وایي صاحب ما خو مخکې کړې ده د اختر د لمانځه نه مخکې وایي غوښې روزه مه ومه چې ګاونډیان مې وګوري خو به خوري وایي هسې د غوښو دې وشوه قرباني ده نه راشي چا که د اختر د لمانځه نه مخکې قرباني وکړه دوباره به بله کوي هغه نه شوه که بانډې او میري وي چې هلته د اختر لمونځ نه کېږي نو هغوی یې خیر حساب او د اختر د لمانځه نه پس په دې کلي کې چې څوک لږ زمونږ تورنګزو کلی دی دلته به د اختر د هر جومات کې که تا خپله د اختر لمونځ نه مې کړی خیر دی که بل جومات کې د اختر لمونځ شو نو قرباني کولی شي مخ به د قربانۍ د څاروي قبلې ته کې او چې حلالې نو بسم الله والله اکبر ښه دا ده چې سړی په خپل حلالې کړي که په قصاب یې ملالي حلالولی شي بسم الله والله خلک تکبیرات تشریق وایي نه د ذبحې په وخت کې بسم الله والله اکبر دی ښه بسم الله والله اکبر دا به هم هغه څوک وایي چې څوک چاړه راکاږي که دوه کسان چاړه راکاږي دواړه به بیا وایي رګونه به ورله پرېږي او اجرت باندې حلالولی شي قصاب که په اجرت نیسي او هغه باندې یا بل څوک په هغه باندې حلالي او سپینۍ کولی شي خو ګور یو خبره یاد وساتئ چې د قربانۍ سرمن یا غوښه دا به قصاب له په مزدورۍ کې نه ورکوي که د قربانۍ سرمن او یا غوښه دا د قصاب له یا سر یا خپې په مزدورۍ کې ورکړل قرباني دې دوړه شوه هسې کوله خیراتي غوښه ورکوي نو خبر ده ورکوه خو په مزدوري بوله مستقل خپله بېله ورکوي دا نه چې مړه څه به غوښه درکړمه او څه به ګزاره را سره وکړه مړه غوښه به هم درکړم نه دا دې کار خراب کړ سرمن چې کله د قربانۍ سرمني هر چا له ورکولی شي ځان له تې لمسې هم جوړولی شي برقم ته جوړولی شي کور هم استعمالولی شي غریب له هم ورکولی شي مالدار نه هم ورکولی شي سرمن نقد سرمن هر چا له ورکولی شي خو که دې خرڅه کړه بیا به پیسې غریب له ورکوي بیا جومات لم نشي ورکول بیا به غریب له ورکوي که مدرسې له ورکوي نو د مدرسې محتمم ته به وایي چې دا د قربانۍ
د سرمنو پیسې دي چې هغه په هغه مصرف کې درته استعمال او نقد سرمن مدرسې لم ورکول شي او غریب لو مالدار دواړو له ورکول شي په هغه کې څه خبره نشته چې کم پړې دی به خیرات کې ارسه سينه ډېر خلک ویل کړه ارسه را کده پکې دما شو او بعض خلک دا وی چې لکه دا خپې دي دا نیام خپې خوږیږي را دوه پکې دما شو ابل زما د نیام ملا خوږیږي نو دا دوه خپې پکې دما شو هغه نور غریبانان خو غږ نه کوي دړنه وی خړې نیږي وره مړه درته رښتیا خبره خړې نی ابل زما د نیاز مازغه خو کټوي شو دا غي دماغ کار نه کوي دا مازغه غیله پکار دي د سبه په و تقسیمو نه نور غریبانان د شرم غږ نشي کولی نو مازغه غبل یوسي دا څه معنا کوي هر شی په پشپک کا قرباني شپک ځای به تقسیمه په و کا قرباني هو ځای چې څومره شریکوات دي پاغي به تقسیم کې بیا به یو طرف ته پتول کې که پتول ني نو یو طرف برابر به کې په شریعت کې نو بیا به یو کس ته مخبل خوا کې دا د 14 د 14 او که یو سړی دی او په خپل کور کې شپږ زامن دي یو دی و کسان دی ځان له قرباني کوي نه تقسیم تاجت شتا غوخو نه بل څه تاجت شتا یو کور لاسه مروان بعض خلک بل څه کوي یو یې سونی سي دا مینیمه د پلار او نیمه به د مور په شریکه دواړو له ونی سي دا به نه کوي پلار لدان لې سونی سا مور لدان یا یوازې پلار لا یا مور له ونی سا بعض خلک دورونه په کور کې وځي شي او په شریکه یې سني سي شپک پاغوی دي یو سره دی ورغه نو دی خو په پیسې یو ځای کړی دی زما یو د خو یو خو نه ده کنه بیا کور تراشي غوخي تقسیمین او 30 ته جوړ شي دا ګناه ده یو قرباني مونږ شو کپدیش وای سو کې د یو کس پیسې آرامي دي د یو قرباني مونږ شو کله یو کس پکې نیت د غوخي دي د یو قرباني مونږ شو نیت به د غوخي نه کې د الله د رضا بکې غیر اختیاری خامخاله لراضي وسنم ولا راضي چې غوخه خي او غوخه خیر دی دا څه خبره نشته خو د غوخه په نیت باندې کې دا د ابراهيم عليه السلام طریقه او د رسول الله مبارک وینا او قرباني دا بکې سبب کول شي په بل ورځ کول شي د اختر د درې مې ورځې پورې قرباني کول شي دروازه کول بهتر دی شپیم کول شي خو د شپیم مکروه الا کما ساروي چې ګډ وي او د ذبح زیت نشیتله هغه قربانی نه سي کې کم ساروي چې نیمه لکه پرې شوی یعنی موږ پرې شوی هغه قربانی نه سي کېږي کم ساروي چې پیدایشي غاخونه ني خیر دي چې عمر 2 کالي د غوي نه قربانی پکېږي او که غاخونه وخو اوتی دي نو غغایا برابر خولې شي قربانی پکېږي خو غغایا نشو خولې سما نو بیا په قربانی نه کېږي کم ساروي چې دومره ټپ دی چې ډېر ټپ دی پاغم قرباني نه کېږي ګډ او چیلې د یو کال لماور ګډ د شپږو میاشتو په قرباني کېږي خو چې په شکل د کال ښکاري لماور ګډ او چیلې یا بیلمه ګډه دا کال په کال د کال نه کم نه غاخې ضرورت نشته خیر دی که غاخ ختلي که نه خو چې کالي پوری غوا او میخه د 2 کالو غاخته خیر دی که پروا نشته په قرباني کېږي بل یو خبره کوم چې کوم منډی کې ساری وای دا منډی ټیکس ورکوي ښه دا خو د هغوی اجاره ده دا دی په اجاره دی که د سرکار دی که د بل دی نو بعضې خلک څه کوي مړی کور به مازدیګر راکړل ته پیسې درکړم نو غلا دی وکړه ګناه دی ګناه مه کوئ په دې دا ناروا ده دا وله ورکړئ بل چې چا نه څاروي واخلې ته راله بیا ساتي دا هم ګناه ده په هغه به دا شرط نه ایږدي دا په شریعت کې منع دی موږي نه چې څاروي بې موږي شي نو دا قانون دی چې دا څاروي لږه کمزوري کېږي نو که هغه نه څاروي واخیست او بیا ورته وایي چې ورورې دا راله وساته پیسې به درکړم مزدوري وله ورکړې دروازې دا غروازو نو بیا ټیک خو که نه دا مې د نه واخیستو خو دا به راله ساتې دا سود دی دا ګناه ده دا ناروا دي حرام دي نو دا د قربانۍ متعلق څه مختصر مسایلو همې درته ذکر کړل ډېر خلک په لږ کې دا سوچ کوي چې یاره دا خو عرفه د سعودي پرون و او زمونږ نن شو خیر څه خبره نشته دا خو ډېره اوږده خبره ده او دې وخت درته نشم کولی خو اصل کې زمونږ ظاهر و روایت دی زمونږ د مالک صاحب د احمد مذهب دی د شافعي صاحب یو قول هم دا دی چې ټوله دنیا کې کم ځای اختر نو بل ځای کې د هغسې اختر شي او چې ټوله دنیا کې کم ځای روژه نو بل ځای کې د هغسې روژه نو په کار خو داسې وا چې شي دی لیکن د دې دویمه خبرې گنجائش هم شته دا هم د شافعي صاحب مذهب دی زمونږ نادر روایت دی
دام شته گنجایش یو ځای عرفه ده بل ورځ نه ده یو ځای میاشت لیدلې شوې ده بل ځای نه ده لیدلې منځونو کې زمونږ دلته ماسخوتن هلته ماښامي نو ته هغوی سره منځ کې هغوی خو ستا نه 2 ګنټې وروسته وي هلته ماښامي او دلته ماسخوتني هغوی سره منځ کې نه بعضې خلک وایي ورځې خو یو دي ورځې ولې یو دي دلته ورځ ده هلته شپه ده نو دلته ستا روژه ده د هغوی شپه ده د شپې خو ته روژې نه نیسي سعودي کې د عرفې ورځ ده او په امریکا کې شپه ده هلته څه کوم ځه هلته به څه کوم دا خو ښکاره خبره ده که نه چې دا ډو ما سعودي سره کړه او مثلا د عرفې ورځ د سعودي زما یوه شوه نو زما او د هغه خو ورځ یو شوه په امریکا کې خو شپه هلته به څه کېږي هلته به سبا عرفه وي ګوره ټایم بدل شو که نه شو نو دا خو وي یو ځای کې میاشت ولیدلی شي بل ځای میاشت ونه لیدلی شي هېڅ پروا نشته او دا غټه وړم ګورې په شریعت کې نشته دا میاشت غټه ده او دا میاشت وړه ده او دا خو د 2 ده او دا د 3 ده نه لیدو له اعتبار دی وجود له اعتبار نشته زموږ دا خلک خو په ساینس پاینس نه پوهېږي که نه خو ساینس پسې دي که نه وجود له اعتبار نشته رسول الله مبارک فرمایي صوموا لرؤیته د روژې متعلق وافطروا لرؤیته چې میاشت دې ولیده روژه کا او چې دې ولیده اختر کا فإن حالت دونها غیابه که میاشت وه خو دې خو لاندې ورېځ وه ګوره دونها لکه میاشت شته خو لاندې ورېځ ده نو فکملوا عدة 30 د مخکې میاشت 10 پوره کا نو وجود د اعتبار نشته لیدو له اعتبار دی ولیدلی شي زما رونو انشاءالله رسول الله مبارک فرمایي زما په الله دا امید دی او د الله نه دا امید لرم چې د یو کال مخکنو د یو کال وروستنو د 2 کالو ګناهونه به ورته الله معاف او د یو کال به وله خدای ثواب ورکړي د عرفې د روژې دا فضیلت دی او الله زموږ ستاسو د دنیا او د آخرت خیر نصیب کړي برحمتک یا ارحم